د مسلم لیگ نون سینئر غړی مفتي اسماعیل ویلي چې که هغه په ځای د احسن اقبال په شان اکنامست او قابل کس لګولی وای نو نن به صورتحال څه نورو. د اسحاق ډار دا سوچ غلطو چې IMF سره به خبره نه کوم. د IMF لوزنامې نه وړاندې په خپله د ګیس نرخونه سیوا کول پکارو. موږ ته په پالیسۍ نظرثاني کول پکاره ده. مفتي اسماعیل وویل چې زما په ځای که د احسن اقبال په شان اکنامست او قابل کس لګولی وای نو نن به صورتحال مختلفو. اسحاق ډار ویلي و چې IMF سره به خبره نه کوم. د اسحاق ډار دا سوچ سم نه و. هغه وویل چې په ریپورټ 9000 کنټینرز ولاړې دي، فیکټریانې بندیږي، کم سره د ډیفالټ ریسک سیوا شوی دی او ملک ته نقصان رسیدلی دی. سټیټ بانک د ډالر پالیسۍ کې ډېرې غلطیانې کړي دي. مفتي اسماعیل وویل چې IMF لوزنامې نه وړاندې د ګیس نرخونه سیوا کول پکارو. IMF د بجلی قیمتونه سیوا کولو ویلي دي. پاکستان ته ایکسپورټ زیاتول پکار دی. د بنگلادیش ایکسپورټ سیوا کیږي. موږ ته په پالیسو نظرثاني کوله پکار ده. پاکستان کې د دنیا خراب ترین گورننس دی. د آبادی په تناسب پلانینګ کول پکار دی.